د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې به مو په تن وي. قدرمنو لیدونکو زما هیواد خپرونه ده او زه شمس الله هیلمن ستاسې په درانه چوپړ کې یم. ګرانو لیدونکو نننۍ خپرونه مو په دې وروستیو کې د افغانستان اسلامي امارت د امیر المؤمنین د فرمان لپاره ځانګړې کړې ده. هغه فرمان چې پکې د ټولنې ډیرو ستونزو ته کتنه شوې ده او د ستونزو د حل لپاره دغه فرمان ډیر ګټور تمامیدی شي. دا چې د افغانستان امیر المؤمنین تل په خپلو فرمانونو کې د افغانستان د ولس ګټو ته پکې کتنه کړې ده او د دوی ګټې په نظر کې نیولې دي، نو دغه فرمان هم له ګټو خالی نه دی. دا چې دغه فرمان د بلخ ولایت بالخصوص د مزار شریف ښاریانو د څومره تود هرکلي سره مخ شوی دی، دا به د خپله ښاریانو څخه واورو او وبې ګورو. زموږ خپرونه تر پای شیبو را سره وګورئ. وکړ پیوند د زړونو ټوټه ټوټه قومونو وکړ پیوند د زړونو یوند ستا د جبین څراغ رڼا رڼا غواړي ودان دې بیا غواړي ودان دې بیا غواړي ودان دې بیا غواړي ټوټه ټوټه قومونو وکړ پیوند د زړونو. سلام بده. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر. خوب هستین ان شاء الله؟ شکر الحمدلله. اسم مبارک نسیم است. انجینر نسیم. انجینر صاحب در این اواخر امیر المؤمنین افغانستان یک فرمان را صادر کردند و در او فرمان بسیار گپایی است که بر نفع مردم افغانستان تمام میشه. بله، من از طریق مدیا شنیدم یک چیزایی درباره فرمان امیر المؤمنین. به نظر من فرمان خیلی خوبی است و اینو باید بگم تنها فرمانی بود که خیلی ازش استقبال کرد و خوشش آمد. منم همچنین. و این خیلی تاثیر مثبت روی خانواده میذاره، مخصوصا قشری که از لازمانی خیلی ضعیف هستند و همچنین خانواده‌ای هستن که به خاطر مالی مثلا رو دختر خانوار خیلی تحت فشار قرار میده و این یک نوع فرمانی است که حمایت از اونها میکنه و من خیلی خوشحال هستم. بله. و همچنان یک تعداد رسم و رواج هایی که در مردم افغانستان ما استفاده میکردن، مثال گرچه روزگار اقتصادیشان هم خوب نبود ولی باز هم مصارف غذا میکردن در شیرینی خوری ها، در عروسی ها، در مورد ازیام در فرمان آمده. به نظر من در جزئیات چه خبر ندارم ولی تا جایی که معلومات دارم فکر خوبی است، یعنی ایده و نظر خوبیه که چون که واقعا بعضی از این مصارف های عروسی کمر شکن هستن و این خیلی برای مثلا همونطور گفتم برای قشر مستضعف یا از لازم مالی ضعیف است یا متوسط خیلی خیلی خوب است، خیلی کمک بزرگی میکنه و خیلی ایده خوبی است در سال نو. خواستتان از مردم چی است؟ پیامتان برای مردم چی است؟ چگونه این فرمان باید عملی؟ به نظر من مردم تا جایی که میتونه در اون کسایی که خبر نداره بهش برسانه و از این فرمان حمایت بکنه، چون که به نفع همه است و حتی به صلاح جامعه ما است و این خیلی خوب است. ولی کسانی که مثلا از این خبر نداره و استفاده بره باید تا مثلا جایی که دفاتر دولتی هستن از بیرون مراجعه کنه و از این با خبر شوه و بتونه از این مستفید شوه. سلامت باشید. تشکر. جنت داستا غواړي ودان دې بیا غواړي ټوټه ټوټه قومونو وکړ پیوند د زړونو ټوټه ټوټه قومونو وکړ پیوند د زړونو یوند ستا د جبین څراغ رڼا رڼا غواړي ودان دې بیا غواړي ودان دې بیا غواړي ودان دې بیا غواړي چینه چینه د مینې نور لاسونو خوټېږي چینه چینه د مینې نور لاسونو خوټېږي کرک نفرت او تضاد لای نور کیږي. سلام بیدر. علیکم السلام. خوب هستین؟ بخیر صحتمند. اسمتان؟ سید مدثر قاریزاده. سید مدثر قاریزاده. جناب قاریزاده، شما بگوین شاید معلومات داشته باشین در مورد فرمان امیر المؤمنین امارت اسلامی افغانستان که در مورد حق و حقوق خانما گفتن و همچنان مصارف غذا گفتن و خیلی موارد دیگه که به نفع مردم افغانستان هست در فرمان یادآوری شدن. چگونه استقبال میکنین و خواستان از مردم چی است؟ امر امیر المؤمنین صاحب بسیار یک امر واقعی، یک امر خوب است که مثال از مصارف غذا در هتل‌ها در مثال در عروسی‌ها جلوگیری کرده، بسیار یک امر خوب است. و
گفتنیتان به مردم چی است؟ مردم باید در مقابل امر امیرالمؤمنین چگونه عمل بکنند؟ مردم باید عمل نیکو بکنند که یعنی از امر امیرالمؤمنین صاحب باید اطاعت کنند که به خاطر که امر بسیار خوبی است، امر بسیار مفید است، خصوصا به مردم، خصوصا به جامعه، خصوصا به ملت. به خاطر که یک نفری که عروسی میکنه خودش قوم خیش خود چیز میکنه و مصارف گزافی که میده و از او باید جلوگیری شود. تشکر برادر عزیز. مستو پستو بادونو وکړ پیوند زړونو مستور حافظ سجاد حسن بے بها غواړي ودان دې بیا غواړي ټوټه ټوټه قومونو وکړ پیوند زړونو. سلام بیادر. و علیکم سلام بیادر. خوب هستین؟ جور هستین؟ سلامت باشید. شما خوب هستین؟ شکر از دعای سرتان. اسم مبارکتان؟ نواف. ما ولد محمد یونس میشم. نواب جان. خب نواب جان شما بگوین امنیتی که فعلا در افغانستان موجود است چقدر خوش هستین و چگونه ارزیابی میکنین فضایی که ایجاد است؟ ما در وطن آمدیم 2.5 سال میشه. کشور ما امنیتی که داره سعودیه نداره، قانونی که اینا داره هیچ دولت نداره، کار داره، ملت خوب است ولی مردم خودش تلاش نمیکنه. ما 2.5 سال از این کشور آمدم، تولدم در عربستان است لیکن بهترین کشور است. هر کس که افغانستان بد میگه در خارج چته، هر کس که اشاعت پرتافته، خرافات پرتافته، دروغ میگه. وطن بهترین وطن است. بیاین به خدا بهترین زندگی میکنین در وطن. بهترین وطن است وطن ما، ولی در قانون بگشین مراعات کنین. قانون بهترین وطن است. خواستتان از مردم و همچنان از مسئولین چی است که باید؟ خواست ما است از مردم و ملت اتفاق شوین، یک دیگری درک کنین. قانون هر چی میکنه مراعات کنین قانون. تا ما رو قانون رو مراعات نکنیم ما پیش نمیریم. تا یک دیگری یک دست به دست نشیم، ما مردم اتفاق نشیم، وطن ما آباد نمیشه. باید ما و شما اتفاق شویم که دیگرها را بشکنانیم، در مقابل زار ملک مردم نشویم، در ملک مردم کار نکنیم، ملک خود را بسازیم. ضرورت نیست که یک ملک هندوستانی، پاکستانی، عربی ما شما را جور کنیم. باید وطن خود را جور کنیم. ایران را جور کردیم ما، پاکستان را جور کردیم ما، عربستان را جور کردیم ما. هر کشور را بگین افغانی بیچاره جور کرد ولی کشور خود را جور نکردیم ما شما. و یک سوال آخر که در این اواخر امیرالمؤمنین امارت اسلامی افغانستان یک فرمان صادر کردن در مورد از اینکه رسم رواج هایی که فعلا در افغانستان وجود داره و خیلی مصارف گزاف، مصارف بیجای میکنن، کسایی که شیرینی خوری میکنن، کسایی که از حج میای، از عمره میای، پس مصارف بیجای میکنن، در مورد جلوگیری از مصارف یک فرمان صادر کردن. این فرمان امیرالمؤمنین شما چگونه استقبال میکنید؟ ما هر چی که امیرالمؤمنین میگه اطاعت میکنیم. چرا که کلان امامی است. اگر این درای کی میره صحیح راه میره، حتما اگه میسنجه در ملت یک راه خوب سنجیده که نما میگه نمیره برو اطاعت کنیم باید امیرالمؤمنین. چون که کلان ما یک چیز میفهمه که یک کار میکنه، اگر نفهمه نمیگه میکاره. امیرالمؤمنین هر چیز گفته ما اطاعت میکنیم. اگر ملت اطاعت نکنه ما پیش نمیریم. باید اطاعت کنیم امیرالمؤمنین تا که ما پیش بریم، وطن ما پیشرفت شود، ما خار نشیم در مقابل یک کشور دیگران ما رفته زار نشیم، کار نکنیم در کشور مردم. بیاین وطن خود بسازین، فایده نداره وطن مردم. بهترین وطن است، بهترین کشور است در روی زمین. آسیا را میگم، میاسیانه را قلبش است میگه افغانستان، ولی کسی ملت خودش اتفاق نمیشه. یک دیگری ما شما کلان گپ دی خود میخزه، احترام نیست. باید احترام کنیم، یک دیگری بفهمیم، قدر کنیم، برادر هستیم یک دیگری ما. باید امیرالمؤمنین چیزی گفته ما اطاعت کنیم. سلامت باشیم بیادر. تشکر. وقت خوش داشته باشید. هیوند ستان دنگ بین تراغ رنا غواړي ودان دې بیا غواړي. سلام بیادر. سلام. خوب هستین ان شاء الله؟ اسمتان؟ احمد جاوید هستم. احمد جاوید جان، در مورد فرمان امیرالمؤمنین شاید شما خبر داشته باشین و فرمان امیرالمؤمنین به شما رسیده باشن. چی گفتنی داری؟ چقدر استقبال میکنه؟ والا فرمان خوب است، چیزی که طبق شریعت است مردم عمل بکنه خوب است. فرمانش بجای است، شریعتی است، چیزی که شریعت گفته و فرمان داده، فرمانشان درست است. بله. و در فرمان گفته شده که باید حق و حقوق خانمان داده شود، همچنان از مصارف گزاف جلوگیری شود و همچنان موارد خیلی دیگه زیادی است که به نفع مردم هست. این تقاضایتان از مردم چی است؟ چگونه والا این یک گپی است که اسراف مگه حرام است
و کسی که مصرف زیاد میکنه اسراف است و این گپ خوب است که از اسراف جلوگیری شود و از دختری که داده میشه پرسان شود، از بیوی که داده میشه پرسان شود، طبق شریعت عملی شود. خوب است. حال در بسیار جاها که نکاح بسته میشه دختر خبر نداره، از او باید پرسان شود. شاید شایدی میده بدون از اینکه از دختر پرسان بکنن، شایدی میدن او مجبور مکلف است شاید باید پرسان بکنه، عالمی که نکاح بسته میکنه باید پرسان بکنه و فرمان امیرالمومنین درست است. شما چقدر استقبال از مردم چی تقاضا دارید؟ والا فرمان بجای است، مردم با طبق شریعت عمل بکنه. خوب است، ما خوش است. سلامت باشین. تشکر. د افغانیت په شعار ولا خدمت دکلاک شو اولاسو سرونو وکړ پیوند زړونو شو اولاسو سرونو وکړ پیوند زړونو د امن مرا دنیا ستا د نور بقا غواړي. قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې اوس راغلی یو دغه دکان ته چې دلته ماشاءالله عطرونه خولۍ او هر څه خرڅېږي او دلته راسره ولاړ دی مولوي صاحب. نو د مولوي صاحب څخه به هم وپوښتو چې دوی د مزار شریف ښاریانو ته او بالخصوص د افغانستان ولس لپاره څه لري. البته د امیر المؤمنین د فرمان په اساس باندې چې هغوی فرمان صادر کړی دی تر څو خلک له بېځایه مصارفو څخه ډډه وکړي او همدارنګه د ښځینه حقوق هغوی ته ورکړل شي او داسې نور ډېر مسایل دي چې د خلکو د نفع لپاره دوی البته په هر فرمان کې د خلکو ستونزې او د دوی ګټه یې په نظر کې نیولې ده. خو اوس دغه فرمان په اړه چې مولوي صاحب څه لري نو د دوی څخه به وپوښتو. مولوي صاحب محترم السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره په خیر خیرت دی. الحمدلله موږ د امیر صاحب د شیخ صاحب د فرمان موافق په دنیا کې او په افغانستان کې موږ دا چلیش لرو او د شیخ صاحب د فرمان حکم حقوق چې الله په قرآن کې الله مشخص کړي د پاره د اوناس او د ښځو د پاره الله موږ دغه طرفدار یو. انشاءالله دغه موافق موږ په دنیا کې چلیش کوو، په افغانستان کې دا چلیش غواړو او موږ راتلل د امارت څخه او د محترم شیخ صاحب د کارنامو د فرمانونو څخه موږ موافقت دغه فرمان په هر حالت کې موږ انشاءالله تطبیق کوو، ځان باندې عملي کولی شو. مولوي صاحب محترم که دا راته وایي چې خلک باید د دغسې فرمانونو په مقابل کې څه وکړي او دغه فرمانونه څومره کولی شي د خلکو په دې ورځني ژوند کې مثبت بدلون راولي؟ انشاءالله کم فرمان چې شیخ صاحب د طرف نه مطلب دغه د لوڼو مسؤلین د خوا هغه تطبیقېدی سره تاسې عام طور خلک ملت مسلمه د افغانستان دغه ته قایل دي. انشاءالله خواهش د دې کې کم مصارف چې هغه قذاف دي مصرف لرې ځای کېدای سي مصارف یا په حالت تبذیر کې قرار دلست دغه څخه انشاءالله ملت په دې فرمان باندې موافق دی چې دغه څخه اجتناب وکړي، ځانونه ځینې وساتي. بالکل. او ستاسې شخصي پیام د خلکو لپاره څه دی؟ همدارنګه نور کومه موارد چې خلک باید خپل په ژوند کې ځکه ستاسې یو عالم یاست نو د دوی لپاره کومه وینا لرئ مهرباني؟ موږ داسې یو چې باید ټول ملت مسلمه د افغانستان انشاءالله په شکرګزاري کې د دې نعمت بېبها چې الله موږ ته را نصیب کړی چې امارت اسلامي دی، موږ هر څه په امن کې دي انشاءالله، که کور دی که ننګ مو دی که ناموس مو دی که حالت اسلامیت و دینیت مو دی، موږ انشاءالله شکرګزاري ټول ملت مسلمه د افغانستان د دې راتلو د امارت څخه شکرګزار دي او د فرمان د شیخ صاحب چې کوم فرمان صادري موږ ته رارسیږي یا په طریقې د واتساپونو کې یا په طریقې د مکاتبو کې یا بل حالت کې راتلی سي موږ په هغه باندې خوشحال انشاءالله هغه ځان باندې عملي کوو او تطبیق کولی شو. ډېره مننه جناب مولوي صاحب، کور دې ودان خیر اوسې. قرار د زړه قرار ته رنګینه غېږه ورکړه، قرار د زړه قرار ته. سلام خواري صاحب. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. خوب هستین انشالله؟ الحمدلله. فضل اسم الله. اسم مبارک ما؟ اسم مبارک ما کمال الدین است. کمال الدین. جناب قاری صاحب کمال الدین. قاری صاحب محترم در مورد فرمان امیر المؤمنین بر ما بگوین. امیر المؤمنین دائمی در فرمانهای خود فایده ها و مفیدیت مردم در نظر گرفته و فرمان ها را صادر کردن. در این فرمان که چیزی گفتن شما چگونه استقبال میکنید؟ ما از فرمان امیر المؤمنین حفظه الله رحمت الله علیه استقبال میکنیم. اونا هر فرمانی که صادر کردن علما هستن، شیخ الحدیث هستن، پیش خود نمیگه، از شریعت میگه. انشالله فرمانشان 100% تطبیق میشه و انشالله ما موافق هستیم. به فایده ملت است و به فایده مسلمان است، به فایده ملت مظلوم افغانستان است. هر فرمانی که از طرف امیر المؤمنین حفظه الله صادر میشه، اینا از دین صادر میکنه، پیش خودشان اونا
صادر نمیکنه انشالله. و علما در مقابل فرمانهای امیرالمؤمنین چی مسئولیت دارند که باید چگونه بر مردم برسانند؟ علما مسئولیتشون اما است که به مردم خطبا روزهای جمعه هر وقت که مثلا مردم را وقت میسر میشه برایشان بفهمانه باید مردم از فرمان امیرالمؤمنین حفظه الله و سرپیچی نکنه، باید فرمانش تطبیق شود و حکم شریعت است و فرمان امیرالمؤمنین. بله. و همچنان مردم عامه شما چی گفتنی دارین که باید در مقابل همچون فرمانهای مفید چگونه باید عمل بکنند؟ مردم مسئولیتش است باید فرمان امیرالمؤمنین و هر فرمانی که دین برای ما و شما تعیین کرده صادر کرده باید ما و شما او را جابجایی بکنیم، فرمانبرداریش را قبول بکنیم. مسئولیت ما و شماست، وظیفه ما و شماست و مسئولیت دینی ما و شماست. انشالله هر فرمانی که از طرف امیرالمؤمنین از طرف امرا صادر می شود باید ما و شما مسئول هستیم و را قبول بکنیم، به خاطر که این فرمان اینا نیستن، حقیقت فرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرمان الله، فرمان قرآن عظیم الشان هستند. تشکر جناب مولوی صاحب و خیر و سلامت باشین. نن تور او سپین رنگونو وکړ پیوند د زړونو. قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې راغلی یو د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست ته. دا چې د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د امیرالمؤمنین د دغه فرمان د خپرولو او نشرولو په برخه کې څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی دا به د دې ریاست د مسؤلینو څخه وپوښتو. نو زموږ خپرونه تر پای شیبو را سره وګورئ. وکړ پیوند د زړونو هیواد ستا د جبین څراغ رڼا رڼا غواړي ودان دې بیا غواړي ودان دې بیا غواړي. دا چې امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د اوس د روژې مبارکې په میاشته کې د ناسمو رواجونو په اړه باندې یو فرمان صادر کړی چې په هغه کې د هغه رواجونو چې هیوادوال ورسره په مشکلاتو کې دي بې ځایه مصارف پکې کیږي. د مثال په ډول که موږ ووایو لکه د عمرې یا د حج څخه چې حجان راسي او دوی بې ځایه مصارف پکې کیږي د ودونو، او یا په خاص شکل که زه ووایم چې د کله چې مړي وسي او د اسقاط موضوع یو جنجالي موضوع ده چې په افغانستان کې خلکو یو مدار د بحث ګرځولی دی او د اختلاف یې ګرځولی دی. نو د دې ټولو په اړه باندې امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله یو ډېر ښه فرمان صادر کړی دی او هغه یې د حنفي فقهي له مخې اصول ورته ایښي دي، شرایط یې ورته وضع کړي دي. نو د امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله فرامین خو ټول هغه فرامین دي چې هغه د قرآن او د احادیثو سره بیخي د قرآن او د احادیث چې کومې فیصلې دي په هغه اړه باندې دی فرمانونه صادروي. شیخ صاحب حفظه الله په خپله وینا کې یو د اختر د لمانځه په وینا کې ویلي وه، زه خپله په هغه وینا کې ناست وم چې زه چې کم فرمان صادروم که زما فرمان د شریعت او یا د احادیثو مقدسو سره یا د فقه حنفي سره په ټکر کې و تاسې یې مه در اخلئ. زه چې کم فرمان صادروم زه فقط تر تاسې پورې در رسوم، نور دا ټول فرامین الله خپله قرآن کریم کې و موږ ته احکام کړي دي، په احادیثو مقدسو کې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک کم فرامین صادر کړي دي. امیرالمؤمنین شیخ صاحب فقط حفظه الله د هغه وضاحت و موږ ته کوي، د هغه ابلاغ و موږ ته کوي. نو د امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د فرامینو موږ په کلکه دفاع کوو، تایید یې کوو، په عملي برخه کې موږ ډېر ورته جدي یو چې د امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله فرامین عملي سي. که زه ووایم په خاص شکل زموږ مشران لکه دلته جناب والي صاحب د بلخ ولایت مقام محترم قدرمن والي صاحب په دې اړه باندې ډېر جدي وي، حتی که په یو فرمان کې لږ څه تاخیر راسي د والي صاحب په دې باندې سخته خوا بدیږي او وقتاً په وقتاً یې مسؤلینو ته دا هدایات کړي دي چې تاسې د شیخ صاحب حفظه الله په فرامینو کې ځنډ مه راولئ. نو موږ به له خپله طریقه دومره ووایو چې د شیخ صاحب حفظه الله فرامینو ته به موږ کوشش دا ورکړو چې رسنیز پوښښ ورکړو، نشر یې کړو، تر خلکو پورې یې ورسوو، خلک ورباندې پوه کړو
د شیخ صاحب حفظه الله پرامین خو په خپله یو زموږ یو دینی مسئولیت دی چې موږ پر ځان باندې عملي کړو، د وجوب درجه لري، موږ باید عملي کړو. نو بس تر خلکو پورې رسول، خلک په پوه کول، نشر کول، رسنیز پوښښ ورکول د اطلاعات کلتور ریاست ته دنده او وظیفه ده. موږ به پوره ودې ته اماده یو، پوره ورته چمتو یو. مخکې مو هم د شیخ صاحب حفظه الله پرامین نشر کړي دي، نشر ته مو رسولي دي. د ملي تلویزیون له لارې مې وختن په وختن باندې د شیخ صاحب حفظه الله پرامین په ویډیویي شکل باندې نشر کړي دي، او په ټولنیزو رسنیو کې مو د شیخ صاحب حفظه الله د پرامینو په اړه باندې کوششونه کړي دي. بیا به مو هم دغه وظیفه وي او بیا به هم دې ته متعهد وي چې د شیخ صاحب حفظه الله پرامینو ته یو ښه انعکاس ورکړو، خلکو ته یې په ښه سویه ورسوو او خلک په پوه کړو. دا به زموږ مسؤلیت وي. د ملا امامانو رول او د دوی دنده په دې اړه باندې ډیره مهمه ده، ځکه دا یو واقعیت دی چې ملا امامان چې څومره د خلکو یعنی د عامو خلکو په پوهاوي کې کومه وظیفه اجرا کولی سي، خلک په څنګه طریقه باندې پوه کولی سي، نور څوک یې نسي پوه کولی. نو ملا امامان خو انشاءالله که دوی په پوره اخلاص سره په دغه اړه باندې به خلکو ته پوهاوی ورکړي، نو مشکلات به ډیر ورسره حل وي او خلک به د دغه ګټې څخه نه بې برخه کیږي. او عام خلک باید د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د پرامینو درناوی وکړي، قدر یې وکړي او پر سر او سترګو یې قبول کړي، ځکه شیخ صاحب حفظه الله ټول پرامین داسې پرامین صادروي چې په هغه کې زموږ دیني اړخ هم خوندي وي او دنیوي اړخ مې هم خوندي وي. لکه اوس چې شیخ صاحب حفظه الله د ناسمو رواجونو په اړه باندې کوم فرمان صادر کړی دی، په دې کې که خلک د اقتصادي اړخه ورته وګوري، دا د عامو خلکو دپاره یو ډیره ښه څه ورته وایي فرصت دی او خلک باید د دې څخه ګټه واخلي، ځکه د دوی هغه بې ځایه مصارف چې دوی یې کوي چې په هغه کې به الله جل جلاله هم د دوی څخه خفه وي، ناراضه به وي او دوی به بې ځایه مصارف هم کړي وي، اقتصادي تاوان به هم ورسېدلی وي. نو د دغه د مخنیوي دپاره امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله یو فرمان صادر کړی دی. نو عام خلک چې موږ وینو د میډیا د لارې نور ولایتونه تعقیبوو، په خپله بلخ ولایت کې خلک وینو ډیر خوښ دي او دا یو ډیر نیک او ستر اقدام او ګام بللی دی. نو عام خلک په دې باندې خوښ دي انشاءالله. خو بیا هم لکه مخکې چې ما درته وویله چې د دوی د پوهاوي دپاره موږ به کوشش کوو چې د ټولنیزو رسنیو له لارې او د ملي تلویزیون له لارې او داسې د نورو په مطبوعاتي برخه کې به خلکو ته کوشش وکړو چې پوهاوی ورکړو. بیا غواړي ټوټه ټوټه قومونو وکړ پیوند د زړونو، ټوټه ټوټه قومونو وکړ پیوند د زړونو، هیوندستان د جبین څراغ رڼا رڼا غواړي ودان دې بیا. د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې زما هیواد خپرونه چې ما شمس الله هیلمن ستاسې درانه چوپړ ته وړاندې کړه. تر بیا او بلې خپرونې چې زه ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم، تاسې په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښې چارې.